السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړ ګرانو غوډونکو نیو ولاګ کې ارته ویلکم کوم چې کوم ملګرو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. دا ټایم راغلی یم تارو جبې علاقې ته. زما دلته یو خوږ ملګری دی راهیل جان چې تاسو ورسره هم ملاوم. ډېر ټایم بعد زما ملاقات ورسره کیږي. مخکې به یو ځای وو یو ځای به اوسېدو، هغې نه بعد کلي ته دی لاړو، مونږ هم کلي ته تللي وو. ما ویل راشه چې نن ورسره ملو شو. ډېر ټایم وشو، تقریبا دغه 4 سال خو کېږي چې ملاقات هم نه دی شوی. نو ملاقات په مور سره کوو. ټول ملګري دا ولاګ ګورئ، ډېر زبردست ښکلی ځای دی، ښایسته ماحول دی. دا وګورئ او بس بیا انشاءالله خپل سفر سټارټ کوم. نو ولاګ ګورئ ښه انشاءالله. بل دا چې بایک چې کوم یو دی نو 1000 کیلومیټر هم کمپلیټ شو. نو کیدای شي بایک هم بیا بوځم دغه دپاره ټیونینګ دپاره. دا وګورئ 10008 دومره مکمل شو. نو دا به هم ټیونینګ له بیا بوځو. चाबी तो का اتیر ولاګ کې هم ملګرو تپوس کولو چې حماد بھائی دا تا کیمره لګولې ده او کنه موبایل یوز کې. نو ما سره دا ټایم موبایل دی، صحیح ده. کیمرې سیټینګ مالا نه دی کړی، ولې چې ما هلمټ اډر کړی دی. هلمټ راشي نو بیا به زه هغې کې سیټینګ کوم، سپیشل سیټینګ به کوم. بیا به انشاءالله کیمره پکې لګېدلي او لږه ویو به نوره هم بهتره راځي. نو بس د خیره سره سفر هم سټارټ کړی دی. ټول ملګري ګورئ ولاګ ګورئ، خوند او مزې ترې اخلئ. ګورئ ډېر انټرسټینګ ولاګ دی. د دې دا ماحول ډېر زبردست دی، ډېر ښکلی دی. او د بایک باندې آیا ولاګ تاسو له مزه درکوي نه درکوي دا راته هم ووایي. د کلي ماحول دی. ګورئ ښه دا ټایم زه په تارو ژبه کې یم او د تارو ژبې چې کوم خلک دي هغه هم ډېر مینه ناک دي. او دا په ژوند کې زما دریم ځل دی چې زه تارو ژبې ته مطلب راغلم. نو ډېر جانانه او ډېر کلیوال ماحول دی دلته کې. سادګي ډېره زیاته ده او پټي دي، چنارونه دي، بس دغه ماحول دی. ډېرې خبرې در سره نه کوم. ولاګ ګورئ. راهیل جان ځای ته ورځو، زما خوږ ملګری دی. د خیره سره راورسېدم او کېناستم. بایک مې ودرولو دلته کې او بس اوس به راهیل جان راشي بیا ورسره ګپ لګو. ولاګ ګورئ ښه. خو دې نور ته زما سترګو نه اوښکې راځي. بس دا ایساید دی ښه دا کار ما سره هم دی. صحیح ده. ځان له چشمې جوړه کړي. دې خو ګوره ما ته راهیل جان راهیل جان د خیره سره کېناستو. راهیل جان ډایرکټ چای روړې، ورسره یې خواږه م روړه. ډېره مهرباني راهیل جانه. او ډېر ټایم بعد ملاقات وشو، ډېر ټایم بعد، تقریبا 15 کاله بعد ملاقات وشو. راهیل جان او مونږ به یو ځای اوسېدو په یو لین باندې. او هغې نه بعد چې کوم یو دی راهیل جان خپلو مصروفیاتو کې بیزي شو، مونږ خپلو مصروفیاتو کې بیزي شو. بیا پکې راهیل جان بهر لږ لاړو او دا یو اوس راغلی دی. راهیل جان کله به ځې واپس؟ زه به انشاءالله دې فرایډې له مې فلایټ دی. دې فرایډې له ځې؟ کم ملک ته ځې؟ کینیډا ته. اوکې صحیح ده. چې بسم الله کوو چې اوس کو بیا نورې ګپې شپې لګو انشاءالله. چای مو وڅښلې، بس اوس راهیل جان ته وایم چې چکر به وو، داسې به لاړ شو. د دې علاقه هم ډېره ښکلې ده، زبردسته ده. علاقه به هم وګورو، مونږ به خپلې ګپې شپې هم ولګو. وایم بایک باندې چکر وو نو هغه سیټ ته ځو انشاءالله تعالی. ګورئ ښه داسې پټونه والا بس نور زه بیا به نه بیا به ته ایډټ کې اشنا مونږ چې دی نو دومره زیاتې خټې دي که نه چې مکمل پکې پسو شو. بایک ته وګورئ داسې شو چې ګډ وډ شو. قربان دا ټایم مونږ راغلو دا دې خوا دریای کابل دی. دا وګورئ او بس انشاءالله اوس مخکې ځو. بایک مې هلته ودرولو. راهیل جانه قربان علاقه هم ښایسته ښکلې ده ښه. دا هغه یو دریای کابل دی چې کوم مونږ موټروی باندې تېرېږو لاندې اوبه دا هغه ځای دی. زو به انشاءالله هغه سیټ ته زو. لږ داسې مخکې تکل کوو هغه ځای هم درته شارټس ښیو. بیا مونږ لږ کینو، لږې خپلې خبرې اترې ګپې شپې به ولګو. بیا به انشاءالله تعالی واپس ځو. خو دا ده چې خټې ډېرې زیاتې وي، ډېر بوره حال جوړ شو. دا بوټان وګورئ، پنسیز هم وګورئ، بیخي حالات ګډوډ شو. زه راهیل جان د خیره سره دلته کېناستو او هوا ډېره تیزه لګي، ډېره زبردسته. نو ګپې شپې به م خپلې لګو او هغې نه بعد انشاءالله بیا ځو. د مانځه ټایم هم دی انشاءالله مونځ به کوو. خو هوا ډېره زبردسته او ډېره ښکلې ده، ډېره زبردسته. قربان د راهیل جان تعارف در سره کوم ښه. هلته هم خو ګپې شپې لګولې خو ډېر ملګري وایي چې راهیل جان څوک دی.
راحیل جان او مونږ تقریبا 10 کاله مخکې ملو شوي وو کوم ځای کې په کینټ ایریا کې دی هم پاتې کېده مونږ هم پاتې کېده نو بس هلته کې مونږ خپلې ګپې شپې کرکټې هر څه مونږ کول هغې نه بعد داسې واقعي راغلې راحیل جان پکې چې کوم یو دی زخمي شو او آی پي ایس سکول باندې اټیک شوی و هغې کې زموږ خوږ ورور راحیل جان شفیق جان دی الله وبخښي هغه پکې شهید شوی و او راحیل پکې چې کوم یو دی خوږ شوی و راحیله کوم ځای باندې هغه شوی و داسې کوم ځای باندې لګېدلی په 10 لاس باندې شولډر باندې 3 ډزه شوي او یو چې دی نو په دې فون باندې مطلب څو ډزه شو څلور شو درې ډزه لګېدلی و راحیل جان چې کله اے پي ایس سکول کې اټیک شوی و نو هغې کې لګېدلی و خو تعالی لږ شکر دی چې راحیل جان نن ما سره ناست دی او الله والا ژوند ورکړی دی او ډېر ښه ژوند دی ماشاءالله روان هم دی زه ورسره ملاقات له راغلم ډېر ټایم بعد مې ملاقات هم ورسره وکړو اوس یو څو ورځې بعد د خیره سره جمعې په ورځ دې به ځي بهر کینیډا ته واپس هغلته خپل ایجوکیشن وغیره کوي نو خپل ګورې زاړه یاران دوستان به کله هم په زندګۍ کې نه هېروئ ښه دا خبره ګورې یاد ساتئ خامخا ګوره ټایم میلاوېږي یو ورسره د خیره سره ناست یو خپلې ګپې شپې لګوو هغه بیا تاسو بعد به نور شارټس ګورئ هوا ډېره زبردسته ده ټول ملګري ګورئ بلاګ ګورئ ښه که نه د خیره سره راحیل جان ورسېدو ډایرکټ راحیل جان روټۍ تیاره کړې ده وی روټۍ خورو ماشاءالله غوښه ده مونږ سره دا څه شی ټیپر ګوشت دی او دغه دال گوشت دی او سلاد دی ورسره او زړه مې ورته ډېر شوی دی راحیله بچي دې م ساتلي دي ماشاءالله ښه ماشاءالله قربان روټۍ مونږ وخوړه راحیل جان لاړو کاوه ورته وویله کاوه اوس کو د خیر او بیا خپل سفر سټارټ کوم خپل خوب پېښور سایډ ته به ځو هلته کارونه دي نو بیا بلاګ ګورئ ښه راشه جوجو لوسی دی کتلې وه ما سره هغه زموږ والا لوسی یا چېرته وایټ اوی هی هی راحیل دا دې کاوه واچوله راحیله دا به یو یادګاري زمونږ انشاءالله وای شوې دا به یو یادګاري کینیډا کې به ورته ناستې دی چې وایي هی حماد خان راله خواله راغلی و اخري دیدنونه و سرونه سلامت وي انشاءالله درځم به در پسې مړه زر انشاءالله ویزټ به کوم جن وفا وکړه که نه انشاءالله 1 hour later قربان هغه ځای نه راغلم تاسو ته ما وختي وویل چې د ګاډي رننګ کمپلیټ شو سوزوکي شوروم ته راغلم او دا بایجان ډېر خوږ دی په مونږ ډېر ګران دی دله مې ګاډی راوستو او دلته مې ته ټیونینګ وکړه مونږ لږ ځم रेस्टोरेंट था कार में देना आगा बहुमो को टोल मरगरी ब्लॉग गोरे और बिहार आजम इंशाल्लाह बिहार दखेम गज ट्यूनिंग څنګه خاندو کجاړو شکل ها خاندم او جاړم او خوشالیم کا ورسه کا قربان دا ټیم مونږ براک ریسټورانټ ته راغلو زموږ مرګري خوراغله سیب ته خدا را سره خواږه یاران دوستان ملو څنګه یې خې جوړې صحتونه هم خدي الله خوشاله ساتي عزتمن شي مال چې تاسو هم پکې شریک کما ټوټه مو خړه مزه وکنه بالکل عزتمن شي ښه ثانک یو سو ډېر راځو خو نه ډېر مزه وکړه نه ډېر مزه وکړه دا سره زمې له شم زه وته جزاک الله دا ټیم اجي راغلو علي اکبر راغو زمون بل خوږ مرګره او بس صدیق استاد او بس مال ته بایک ټیونینګ ته ودرولو نو دلته براک ریسټورانټ مونږه ویزټ وکړو هغه کې وګرځیدو اجي څنګه راته لګیدو ماحول څنګه ماشاءالله ډیر زبردست او خصوص مونږ انشاءالله تعالی واپس ځو زما بایک هغه ټیونینګ هم شوی بیا به انشاءالله تعالی زم دغه ته یونیورسيټي روډ ته بزان رسوم ټول مرګري ولاګ ګوري ښا واپس راغلم داري بس بایک ریډي کو لاندې کو ځای ښا د بایک ټیونینګ یې وکړو اوس د خو راغم سرویس ورته کوي چې سرویس کې بیا ځم انشاءالله